ښه راغلاست تېر ماښام د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په قطر کې یو ځل بیا د افغان سولې په تړاو خبرې پیل شوي دي. دا چې په دې خبرو کې څومره پرمختګونه رامنځته شوي په همدې تړاو نن بحث لرو. په سټوډیو کې راسره د بشر حقونو د سازمان مشر لال ګل لال دی. تاسو ښه راغلاست وایو. مننه. لال صاحب د سولې خبرې اوس تر کومه رسېدلې؟ کوم پرمختګونه پکې شوي؟ ګوره د سولې خبرې موږ دې ته د سولې خبرې نشو ویلی په دې معنا باندې چې امریکا په واضح الفاظو کې ویلي د هغې نماینده په واضح الفاظو کې ویلي چې موږ د افغانستان د صلح تضمین نه کوو بلکې موږ د طالبانو او د حکومت ترمنځ د روغې جوړې خبره کوو. یعنې په دغې روغه جوړه کې تر کوم حده پورې پرمختګ شوی دی. په دغه روغه جوړه کې چې تر اوسه پورې موږ کتلي دي ضد و نقیض کړنې ترسره کیږي، څرګندونې ترسره کیږي. تاسو وکړه چې خبره تر دې حده پورې ورسېدله چې ډیوډ کیمپ ته ښکېلې خواوې لاړې شي او هغه هوکړه لیک چې دی پردې تر شا د دوی ترمنځ دغه شوی دی د هېچا سره شریک نه دی، څوک خبر نه دی چې د قطر خبرې چې د روغې جوړې کومې خبرې دي دا په کوم معیارونو باندې په دې کې څه دي، په دې کې دوی څه په دې هوکړه لیک کې ځای په ځای کړي. د دې نه ولس حتی د افغانستان حکومت هم د دې نه معلومات نه لري. نو دې حده پورې خبره ورسېدله چې دوی په ورځ دوه کې دا هوکړه لیک لاسلیک کړي. خو تاسو وکتل چې د هغې د ټرمپ د یو ټویټ په اساس باندې دونه لوی واټن تر رامنځته شولو چې د خلکو هیلې بالکل د خاورو سره خاورې کړلې چې ممکن بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ او یا د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ هغه د خبرو هیلې د منځه یوړلې. نو دلته موږ ګورو چې لا هم ډېرې ستونزې په ځای باندې پرتې دي. تاسو ګورئ که د طالبانو د مشرانو د قطر د دفتر څرګندونې وګورئ، که د امریکا د روغې جوړې دپاره چې کوم استازي ټاکل شوي د هغې څرګندونې وګورئ، د هغې د ډیپلوماتانو څرګندونې وګورئ، د هغې د حکومت د سیاسي موقف په نظر کتلو سره دا ټول د یو بل سره ضد و نقیض دي. دا په دې معنا باندې چې طالبان ادعا کوي او تور پورې کوي په امریکایانو باندې چې دوی په خپل موقف باندې نه دي ولاړ، یعنې د خپل موقف نه همیشه په شا کېږي او نوې نوې غوښتنې موږ ته راوړاندې کوي. او د امریکا حکومت جمع د افغان دولت دا شرط په دوی باندې دی چې طالبان باید مخکې امریکا دولت وایي چې طالبان په خپل دریځ باندې نه دي ولاړ او مخکې له هوکړې نه باید د تاوتریخوالي ګوره همدغه خبره دغه د هوکړې نه مخکې په هغه تېرو مذاکراتو کې اصلا دا خبره مطرح نه وه چې په اوربند باندې خبره وشي، تاوتریخوالی راکم شي. طالبان همدغه خبره کوي چې دوی نوې خبرې را پیدا کوي. د هغې جملې نه همدغې خبرې ته زه راتلم چې یو د تاوتریخوالي د کموالي او یا د اوربند خبره ده. هغې طالبان ته وایي چې تاسو خپل وړتیا وښیئ. دا وړتیا په دې معنا باندې زه خپله زما تحلیل دا دی چې امریکایان ویره لري که موږ دغه هوکړه لیک لاسلیک او بیا هم په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کوي، طالبان سره موږ جوړه وکړو بیا هم جګړه دوام پیدا کوي، چې آیا زموږ سره په افغانستان کې طالبان جګړه کوي که نور څوک زموږ سره جګړه کوي. هغه استخباراتي شبکې او کړۍ چې کومې دي په نړۍ کې چې افغانستان د دې ډګر ګرځېدلی دی چې هغه دي او طالبان دونه وړتیا یا واکمن دي په دې خپلو په هغه جګړه مارانو چې نن د بهرنیو قواو پر وړاندې یا افغان حکومت پر وړاندې باندې دوی کومه جګړه په مخ باندې بیایي. آیا دا د دوی د واک خبره ده، د دوی د کومندې لاندې ده او که بل څه دي؟ همدغسې طالبان تور پورې کوي چې امریکا د یوه ادرس نه، د یوه چوکاټ نه، د یوې خولې نه خبرې نه کوي. متعدد ادرسونو نه، متعدد حکومتي استازو ډیپلوماتانو نه هغې خبرې کوي. د دې ټولو خبرو په کولو کې ضد و نقیض څرګندونې. همدغسې هغې دا هم تور پورې کوي چې افغان حکومت د دې لپاره یو واحده پالیسي یا یو واحد اجماع نه لري. خپلو سیاسي خلکو سره د ولس سره د نورو قومي مشرانو سره دا حقیقت دی چې په ډېرو مسایلو کې په طالبانو کې هم ډېرې ستونزې شتون لري، لا پرتې دي په ځای باندې چې حل ته ضرورت دی. امریکایان هم د خپلو متحدینو سره لا په توافق نه دي رسېدلي او افغان حکومت جمع زموږ هغه چارواکي یا مثلا په اصطلاح سیاسي خو زه ورته نشم ویلی جنګي ډلې چې کومې د هغې مشري په او د افغانستان د خلکو د نمایندګۍ دعوه کوي، دا ټول سره په خپل په یو غږ باندې نه دي شوي. موږ ته مخکې د دې نه چې موږ
پردی سولې خبرو ته او د روغې جوړې خبرو ته لاړ شو باید موږ خپل منځي اخلاص ته ضرورت لرو، صمیمیت ته ضرورت لرو، زغم ته ضرورت لرو، برداشت ته ضرورت لرو، تر هغې پورې چې موږ خپله سوله په خپله باندې رانولو او د همغې سولې نه په خپله باندې دفاع ونه کړو، همغه سوله په وطن کې پلي نه کړو. پردۍ سولې موږ کتلې دي، موږ وکتې د جنیوا سوله موږ وکتله، د پاکستان د اسلام آباد حکومتونه، د پېښور حکومتونه موږ وکتل، د استاد رباني او د ګلبدین حکمتیار ترمنځ سولې موږ وکتلې، د بن د پرېکړې سوله موږ وکتله. دغه ټولې پردۍ سولې وي په موږ باندې تپل شوې وي. افغاني سوله تر اوسه پورې په دې هېواد کې په هغې باندې نه چا ډېرې خبرې کړې دي او نه تر اوسه پورې داسې یو سوله رامنځته شوې چې هغې کې د ولس نه چې هغه خاموش اکثریت دی د ولس نه چا پوښتنه نه ده کړې. طالب دا دعوه کوي چې زه د ټول افغانستان واکمن یم او حکومت هم دعوه کوي چې زه د ټول افغانستان واکمن یم، خو دغه بیچاره ولس چې د دواړو ترمنځ قرباني دی دغه نه هیڅ هم پوښتنه نه وکړي چې ته طالب غواړې او که نه یې غواړې، آیا ته دغه موجوده حکومت غواړې که نه یې غواړې، آیا ته هغه زاړه جنګ سالاران 90مې لسیزې ته بېرته ځې چې دا ټول ملک یې وران کړی دی او دا ټول ملک یې در په در کړی او په بهرنیو په همسایهګانو هېوادونو باندې خرڅ کړي، آیا ته دا خلک غواړې که نه؟ ولس دا یو هم نه غواړي. که چېرته واقعا سوله راځي او سوله څوک راوړي، هغه څوک چې د دغې سولې او دغه روغې جوړې په منځ کې ګرځېږي هغې باید په دې باندې پوه شي چې ولس په سوله کې ښکېل شوی نه وي. هر رنګه سولې چې د بهر نه وشي په دې ولس وتپل شي هغه پایلې نه لري، له څنګه چې دغه څو سولو تسلسل را روان دی او یوې هم پایله تر اوسه پورې مثبته نه ده راوتلې. نو راتلونکې سولې به همدغسې رابه شو د تېر ماښام په ناسته باندې تېر ماښام په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ کومه ناسته چې شوې د طالبانو یو پلاوي ویلي چې د مذاکراتو په نتایجو او د راتلونکو په ګامونو باندې دی خبرې کړي. ستاسو په نظر راتلونکي ګامونه به څه شی وي؟ ګوره دا همیشه دا هغه د امریکایانو په اصطلاح هغه ډیپلوماتیک او د ابرقدرتونو ډیپلوماتیکي او سیاسي مانورې دي چې تر اوسه پورې د افغانستان په دې 40 کلنه جګړه کې دوی دا استعمال کړي دي. همدغسې د افغانستان کې هر مخالف لوری چې کوم د حکومت وي هغې هم دغه مانورې بیا تکرار کړي. دا د خلکو دپاره نوې خبره نه ده، دا د خلکو دپاره هیله بخښونکې خبره نه ده. دا څرګندونې مخکې هم شوي دي، مخکې ما ورته اشاره وکړه چې تر دې حده پورې چې سبا نه بله ورځ موږ به هوکړلیک لاسلیک کوو. هلته تاسو وکتل چې څونه شاته لاړل، څونه د یو بل سره واټن پیدا کړ. نو دا ټول داسې مانورې دي چې لکه څنګه چې د مجاهدینو رهبران همدغې نړیوالې ټولنې جمع پاکستان، جمع ایران، جمع نور هیوادونه چې هغې واقعا د افغانانو او د افغانستان کې د یو باثباته حکومت مخالفین وو، نه یې غوښتل، همدغسې بدنام کړل. همدغسې یو شاید یو هڅه روانه واوسیږي چې د طالبانو په منځ کې هم همدغسې اختلافات، طالبانو په منځ کې په دې شک نشته ډېر اختلافات شتون لري. دا ځکه چې دا د امریکایان اوس دا شرط او افغان حکومت دا شرط وړاندې کوي چې دوی د خپله وړتیا د په تاوتریخوالي را کمولو کې وښیي. هغه همدغه خبره ده چې آیا تاسو په یوه خوله یې که نه یې، آیا تاسو دا وړتیا لرئ، دا ځواک لرئ، دا قومنده ستاسو څوک مني که نه، که آیا د قطر یو څو کسان د طالبانو په نمایندګۍ باندې هلته خبرې کوي او طالبان د دې خبرې نه وروسته کېږي، طالبان دې خبرې ته غاړه نه ږدي. نو دلته هغه شکونه چې دي هغه په یقین باندې بدلیږي او زه فکر کوم چې دا کومه نوې خبره نه ده، دا همیشه دوی سره ناشوي دي، همیشه دوی سره کینی. هغه څه چې موږ ته مهم دي، موږ ته د سکرین پر مخ باندې دا خبرې مهمې نه دي. دې باندې دا یوازې ولس غولوي، ولس ګمراه کوي، موږ ګمراه کوي. موږ ته هغه خبرې مهمې دي چې د هغې نه خبر شو د سکرین تر شا، د پردې تر شا کومې خبرې روانې دي هغه څه دي، هغې نه باید ولس خبر شي، هغې نه باید سیاسي خلک خبر شي، هغې نه مدني ټولنې باید خبر شي. زه نه پوهېږم چې زه یو مستقل شخصیت یم، زه هیڅ چاته دا واک نه ورکوم چې دغه موجوده چې کوم خلک دي، که هغه په حکومت کې دي، که هغه د حکومت مخالف حزب اختلاف په اصطلاح دی یا طالبان دي، زه یو ته هم واک نه ورکوم. آیا دغه روغه جوړې څوک کوي؟ دې زما نه پوښتنه کړې ته څه غواړې؟ په افغانستان کې سره کوم حکومت غواړي؟ اسلامي حکومت غواړي، دیموکراسي غواړي، کفري حکومت غواړي، ظالم حکومت غواړي، کوم قسم حکومت غواړي؟ دا پوښتنه خو د ما نه څوک وکړي؟ عقلا دغه ټول پوښتنه خو د ټول ولس نه وکړي که نه. آیا په دا راتلونکي نظام کې چې به کوم خلک کار کوي او هغه به څه رقم خلک وي؟ هغه به د لاسونه به د ولس په وینو باندې لړلي، قاتلان به وي، قصابان به وي، دا به بیا په دې قدرت ته رسېږي، دا به بیا موږ باندې مسلط کېږي او که نه داسې خلک به وي چې هغه د خدای تعالی په نسبت باندې هغې مجرمان نه وي، د ولس په وړاندې باندې هغې مجرمان نه وي او نه د هېڅ قوانینو پر وړاندې باندې هغې مجرم ونه اوسېږي. که داسې خلک به د آینده نظام کې کار کوي،
که چېرته همدغسې حال یې لکه تېرې جوړې چې ما درته وایي چې تېرې جوړې وشولې تېرې روغې سولې په وجود کې راغلې خو په نظامونو کې داسې خلک وګمارل شول چې هغې د دې وړتیا نه لرله چې هغه د حکومت وکړي ځکه هغې همیشه د ولس په وینو باندې لاسونه سره وو هغې د عمل قرآن کړی وو نو دلته هم دواړه خواوې د جنګ ښکېلې خواوې دي هېڅکله موږ نه غواړو چې او دا هم نه کېږي چې په یو موزه کې د دوه پښې ځای شي دوه متخاصمې خواوې دي په یو نظام کې کار وکړي تر څو پورې چې واک بېطرفه خلکو ته ورنه کړل شي تر څو پورې واک هغه خلکو ته چې هغې صادق خلک وي د افغانستان ورته ګران وي د افغانستان خاورې مالک ځان بولي ملي ګټو ته ژمن وي د ولس ټولو ارادو ته او غوښتنو ته ژمن واوسېږي او درناوی ورته وکړي داسې خلک موږ ته پکار دي د تېر ماښام په نسته کې داسې څه نه وي چې د امریکا او د طالبانو ترڅنګ قطر هم د پلاوي په توګه پکې ګډون کړی و درې واړې خواوې پکې ګډون کړی و ګوره د قطر پلاوی چې تر کوم حده پورې زه خبر لرم د دوی استازي همیشه په ټولو خبرونو کې ناست وي او تاسو به تصویري او ویډیویي عکسونه هم ګورئ چې د قطر د حکومت استازي هلته شتون لري موږ امیدواره یو چې داسې د روغې جوړې خبرې د طالبانو او د حکومت او د امریکا ترمنځ وشي چې هغه د ولس د افغانستان او د خلکو په خیر وي موږ دې ته دعا کوو موږ د دې مخالفت نه کوو موږ د هر هغې هڅې چې هغې سره اقلا یوه خبره د تاوتریخوالي کمیږي یو قدم د تاوتریخوالي کمیږي موږ د هغې هرکلی کوو خو موږ باید دونه خوشبینه ونه اوسېږو موږ همیشه افغانان ډېر خوشبینه دي څوک چې لږ شنه چراغونه راته بلکې بیا بیخي ځان ورکوو او نړیوال سیاست داسې نه دی نړیوال سیاست کې به څه اخلي او څه به درته درکول کېږي دا د نړیوال سیاست ژبه داسې نه ده چې دا همیشه په خپل دغه باندې قایم و دایم ولاړې وي دا د حالاتو سره د وخت سره د مفاداتو سره د نورو مسایلو سره دا وخت په وخت باندې تغییر او تبدیل کېږي من باید هغه حالات ټولو حالاتو سره موږ باید مقابله وکړو لاله صاحب رابه شو همدې مسلې ته په کور دننه افغان حکومت اوربند او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره عملي طرحه لري ګوره افغان حکومت چې تر اوسه پورې زه ګورم دوی یوازې هغه واته کرښې یو طرحه جوړه کړې ده طبعا د حکومت په شکل باندې او د جنگ د ښکېلې خواوې په شکل باندې افغان حکومت څنګه چې طالب حق لري چې خبرې وکړي همدغسې افغان حکومت هم حق لري ځکه د طالب جنگ د افغان حکومت سره او د بهرنۍ قواو سره دی طالب ته مقابل کې بهرنۍ قواوې دي او افغان حکومت دی او افغان حکومت او بهرنۍ قواو ته په مقابل کې طالب دی جمع هغه نورې 23 او یا 22 ترهګرې ډلې دي د هغې سره خو نه خبرې کېږي او نه څوک خبرې کوي ځکه چې هغه اکثره نړیوالې ترهګرې ډلې دي نو دلته د افغان حکومت باید دې وړتیا وښیي ځکه تر اوسه پورې موږ افغان حکومت په یوازې په یو طرحه باندې دا کفایت نه کوي چې ولس ته دا وښیي چې موږ دا طرحه جوړه کړې دي دپاره افغان حکومت ته پکار دی لابي وکړي په نړیواله کچه لابي وکړي د منطقې په کچه باندې لابي وکړي د کور دننه لابي وکړي د هغه سیاستمدارانو زورواکانو سره لابي وکړي چې هغوی تر اوسه پورې د افغان حکومت د هرې پرېکړې او د هر اقدام مخالفت کوي د هغې سره لابي وکړي د ولس سره لابي وکړي ولس ته قناعت ورکړي ولس نه پوښتنې وکړي افغان حکومت اصلا حکومت د ولس د نماینده په حیث باندې د یو خدمتګار په حیث باندې د دې مسؤلیت جوړیږي چې د سولې په اړوند باندې هر خبره په هر ځای کې په هر شکل باندې چې وي باید د هغې نه ځان آګاه پیدا کړي او هغې کې ګډون وکړي که ګډون دعوه څوک نه ده کوي له هغې تلابي وکړي تر څو پورې هغې کې خپل حضور پیدا کړي دا په دې معنا باندې که چېرته افغان حکومت د خبرو نه لرې پاتې کېږي افغان حکومت ته څوک اهمیت نه ورکوي دا خو د حکومت په بېکفایتۍ باندې دلالت کوي که چېرته افغان حکومت د دې لپاره بهترین ډیپلوماتان ولري بهترین استازي ولري هم د منطقې په کچه هم په نړیواله کچه باندې د دې لپاره لابي وکړي او په ځانګړې توګه د هغه پالیسي جوړونکو سره چې هغې په دغسې شخړو کې په دغسې بحرانونو کې هغې متخصصین دي نړیوال او د هغې خبرو ته حکومتونه یا برقدرتونه یا نورې خواوې غوږ نیسي د هغې سره لابي وکړي زه په فکر کوم چې افغان حکومت تر اوسه پورې لا هم ویده دی لا تر اوسه پورې هغه مسؤلیت چې د دوی دی د ولس پر وړاندې باندې دوی مسؤلیت دی د دغې ناخوالو ناورین پر وړاندې باندې چې کوم مسؤلیت دی چې پارټي کې پیدا شي افغان حکومت هغسې کار نه دی کړی موږ ته د قناعت وړ نه دی موږ ته افغان حکومت باید ډېر کار کړی وی او ډېر کار باید وکړي
دا د امریکا او د طالبانو ترمنځ د مذاکرات ستاسو په نظر ولې بار بار درېږي او بیرته پیلېږي داسې علت څه کې ګورئ؟ ګوره دلته ډېر درته ومې ویل چې یو خو د پردې تر مخ خبرې دي او یو د پردې تر شا خبرې دي. د پردې تر مخ یوازې ګمراه کوونکې خبرې دي، د خلکو په سترګو کې شګې او مرچک اچول دي. یو هغه خبرې دي چې هغه د پردې تر شا دي، هغه اساسي او اصلي خبرې دي، هغه استخباراتي خبرې دي، هغه د زړونو خبرې دي او هغه خبرې دي چې د یو بل سره هغه واقعي تعهدات ترسره کیږي. نو دغه خبرو نه موږ خبر نه یو چې هلته څه روان دي، هلته طالب او د امریکا ترمنځ څه خبرې کیږي. د بندو دروازو تر شا خبرې دي، نه افغان میډیا په هغې کې رسنۍ حضور لري، نه مدني فعالان په هغې کې حضور لري، نه علما حضور لري، هیڅ افغان هلته حضور نه لري بغیر د طالب او د امریکا د استازو ترمنځ. د دې نه بل څوک نه دي. نو کله چې څوک او هغه خبرې بیرون ته راوباسي نه حتی تر اوسه پورې د دغه هوکړلیک متن چې هغه دې ته نږدې شوی او چې باید امضا شوی وی، هغه هوکړلیک متن تر اوسه پورې هیچا سره نشته دی، حتی د امریکایي چارواکو سره نشته دی، حتی د افغان حکومت سره چې د حکومت د شخړې یو مقابل اړخ دی د دوی سره هغه متن نشته دی، ورته ښودل شوی دی. همدغسې بعضې امریکایي چارواکو ته هم ښودل شوی دی، ولې په لاس کې نه لري، رسنۍ کوي نه، ولسي کوي نه، چې خلک هم د امریکایي ولس هم د افغانستان ولس او هم ټول نړیوال د هغې نه خبر شي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ څه روان دي. آیا دغه هوکړلیک چې طالبان د هغې سره کومې خبرې کوي او مني، آیا دا ماته د منلو وړ دي که نه؟ آیا زما د ملي ګټو په زیان دي او که په ګټه باندې دي؟ آیا زما د ځمکې د بشپړتیا د تامین دپاره دي او که د هغې په ضرر باندې دي؟ آیا په دې متن کې څه شی دي؟ کله موږ د دې نه خبر نه یو، نو په دې باندې موږ هیڅ نظر نشو څرګندولی چې هلته څه کېږي او څه روان دي او په څه شکل باندې دي. شکلونه خو موږ ګورو چې هغې باندې هر سړی پوهېږي، دا چې د پردې څه ترسره کېږي، په څه باندې بحث کېږي، په دې باندې هماغه خلک پوهېږي چې په خبرو کې دخیل دي. څه موده وړاندې طالبانو دا هم ویلي وو چې د امریکا له ډېرو غوښتنو نه په تنګ راغلي دي او اوس بیرته مذاکرات هم پیل شوي. نو ستاسو په نظر هغه غوښتنې څه وې او آیا پوره شوې او که نه؟ زه فکر کوم چې مخکې ما دې ته اشاره وکړله لکه څنګه چې مجاهدینو مشران دونه تحقیر او بدنام شو چې اوس خلک د نمونو نه نفرت کوي، حتی د جهاد د پاکې کلمې نه خلکو نفرت کوي. دا په څه وجه باندې؟ دا د دوی د اعمالو په وجه باندې. همدغسې نن طالبان چې هلته دغه کېږي، زیاتره خبرې چې حکومت چارواکو چې پرون ما کومې څرګندونې د دوی د لوړو چارواکو اورېدلې چې طالبان د فلټر نه تېرېږي، دا فلټر کېږي. دا فلټر په دې شکل دا 4-5 کسان فلټر کېږي، په د افغانستان کې په 10 ګروپونه طالبان جنګېږي، دا به هم فلټر کېږي. دا یو خپله باندې یو موږ ته یو سوالیه ده چې څنګه د حکومت لوړپوړي چارواکي دا څرګندونې کوي، خو دا د دوی د خېټې څرګندونې هم نه دي، خو څه ابهامات یو څه ظاهري او نښې نښانې به ګوري په دې کې چې په دې اړوند دغسې څرګندونې کوي. نو زه فکر کوم چې مخکې دا ډېره غټه خبره وه چې طالبان د دې سیاسي خبرو میز ته راشي، اوس د سیاسي خبرو میز ته راغلي دي. په همدې باندې به استه استه که دا خبرې وړاندې او وروسته کېږي، یو ورځ به داسې راځي چې بیا به ټول طالبان چغې وایي چې موږ سوله غواړو، بیا به د خپلو مشرانو مخالفت کوي. ځکه موږ د جنګ خوند لیدلی دی خو موږ د سولې خوند نه دی لیدلی. که موږ د سولې خوند ولیدلو او یوه لسیزه موږ په سوله کې تېره کړله، بیا موږ هېڅکله د جګړې خواته نه ځو، هېڅکله د ناورین خواته نه ځو. نو په دې خاطر باندې هغه جنګیالي چې د جنګ په ډګر کې د هرې خوا نه جنګي، که د حکومت د پلوه دي او که د مخالفینو د پلوه دي، هغه یوازې د خلکو د وژلو نه خوند اخلي، هغه یوازې د وراني نه خوند اخلي او هغه د سولې آرام او هوسا ژوند هغه تر اوسه باندې خوند نه دی لیدلی، هغه قانون نه دی لیدلی، هغه سوله نه دی لیدلی، هغه آرام ژوند نه دی لیدلی. کله چې هغه دا نه وي لیدلي، نو طبعا د هغه په فکر او په ذهن باندې کار کول دا ډېر وخت اړتیا لري. رابه شو په کور دننه د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د پلاوي ټاکو پروسه تر کومه رسېدلې او آیا که امریکا او طالبان سره په توافق ورسېږي افغان حکومت به وکولی شي بین الافغاني مذاکراتو ته پلاوی وټاکي؟ ګوره دلته ځینې څرګندونې چې د امریکایي ډیپلوماتانو له لوري د ځینو افغانانو سره شوي دي او کیږي، دا ډېر خواشینونکي دي او ډېر دردونکي دي. خدای مکه داسې څرګندونې او د دې د خبرو نه د لا وینو بوی راځي، خدای مکه. او دا حالات یو ځل بیا هغه 90مې لسیز د ډاکټر نجیب د حکومت او د مجاهدینو ترمنځ چې کومه معامله وشوله هغه شکل ته روان دي. که طالبان دا درک نه کړي، که افغان سیاسیون دا درک نه کړي،
که د حکومت چارواکي دا درک نه کړي من خدای مکه یو ځل بیا 90مې لسیزې ته ځو خو هغه به هغه 90مه لسیزه نه وي دا به داسې توپاني او د اور نه ډکه ناوریني چې په هغه شکل به نه وي بخښنه غواړم نو په دې خاطر باندې من ټول افغانان مسؤلیت لرو د یو افغان په صفت د خاورې د مالک په صفت د یو مسلمان په صفت د یو انسان په صفت موږ باید دغه حالات سره مقابله وکړو تر څو پورې بیرته زموږ هیواد هغه ناورین ته چې په 90مه لسیزه کې موږ د هغې خوند اخیستی دی هغه هم لیدلی دی چې تریخ و خوږ و هغې باندې ټول افغانان پوهېږي یو ځل بیا هغې ته لاړ نه شو بیا به د دې وخت ارمان کوو دلته یو غټه ستونزه چې ده دلته ډیری هغه افغانان چې هغه په دغه خبرو کې ښکیل دي د هغې سره یا د قدرت نشه ده او یا د قدرت په شوق کې دي او یا د خپلو شخصي ګټو په شوق کې دي د هغې سره د دې ملت د ملي ګټو یعنې دا امکان لري چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د توافق به په کوم ځای د دې خبرې تاسو اصلي سوال ته راځم که چېرته توافق ترمنځ وشي او هغې دا څرګندونې کړي چې موږ به د طالبانو سره توافق کوو دا چې هغې دې خبرو ته ټیل ماټیل کوي وړاندې وروسته کوي شاید په همدې خاطر باندې چې افغان حکومت ته او دلته چې کوم سیاستمداران دي په اصطلاح دوی ته دا فرصت مساعد کړي تر څو پورې دوی یو ملي اجماع رامنځته کړي یا یو نماینده پلاوی وټاکي چې په هغې کې هر قسم نمایندګي خو موږ دغه څیرې کتلې دي دغه یې څو څیرې دي چې په ټولو مذاکراتو کې کښېني دغه یې څو څیرې دي چې په دې حکومتونو په یو چوکۍ نه ځي او بل ته ځي فوټبال توپ د انتظار نه جوړ کړی هر طرف کې غورځېږي هغه نوې څیرې هغه نوي خلک یا هغه د ولس نمایندګان په دې کې نشته خو بیا هم د سمبولیک شکل باندې که چېرته حکومت او دوی متفق پلاوي باندې نشي توانېدلی اقلا د مخالفینو ته چې د دولت دننه د حکومت دننه دي دوی ته وایي چې تاسو 15 کسان وټاکئ د خپل لوري 15 کسان وټاکئ او حکومت چې د جنګ اصلي اړخ دی هغه 15 کسان وټاکي مدني ټولنو ته د وایي چې تاسو یو 15 کسان وټاکئ ډېره زیاته مننه ستاسو نه هم مننه اوس هم لنډه دمه لرو بېرته راګرځو د خبرونو دوام ته